اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید دی چې ټول دوستان به روغ او جوړ یې. ګرانو ملګرو نن زه تاسو ته یو واقعه بیانوم. ان شاء الله العزیز په اورېدو سره به ستاسو ایمان تازه شي. د واقعې او د عشق د محبت د دې قصې نه مخکې تاسو درخواست کوم چې زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او موږ سره اوسیږئ. ان شاء الله العزیز همدغه رنګې ښایسته ښایسته واقعې به تاسو ته زه راوړم. نن زه تاسو ته د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه قصه بیانوم چې د هغه د حضور علیه الصلاة والسلام سره ملاقات څنګه شوی و. خو په توجه سره دا واورئ. یو ورځ چا د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وکړه چې تا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اولنی ملاقات څنګه شوی و. نو بلال رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ما د مکې خلک ډېر کم پیژندل، ولې چې زه غلام او په عربو کې د غلامانو سره سم سلوک نه کېده او د هغوی د استطاعت نه زیات کار به ترې اخیستی کېده. نو ما ته دومره وخت نه پیدا کېده چې زه بهر وځم او د خلکو سره ملاقاتونه وکړم. نو دغه رنګې ما ته د حضور کریم صلی الله علیه وسلم یا د اسلام په باره کې بالکل علم نه و. نو حضرت بلال رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل څه چلو شو چې زما ډېره سخته تبه وه، مریض وم، د سخت یخنۍ موسم و او انتهایی یخنۍ او تبې زه ډېر کمزوری کړی وم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې تبه داسې یو شی دی چې د انسان د وجود نه طاقت والي. ډېر تکړه نه تکړه سړی راسملی او بیا د عربو چې څنګه ګرمي سیوا ده دغه رنګي یخني هم سیوا ده. نو حضرت بلال رضی الله عنه فرمایي چې د سخت یخنۍ موسم او انتهایی یخنۍ او تبې زه ډېر کمزوری کړی وم. نو ما بړستن واغوست او سملاستم. دغلته چې زما مالک ته پته ولګېده راغی چې زه ولیدم نو زما په ذموارۍ باندې وربشې وي او ما وربشې نه وړه کولې او هغه زه وربشو ته کېنولم چې دا ټول به وړکې. او تاسو ته به دا معلومات وي که نه پخوا خو مشینان نو دوه کاڼي به وو. یو کاڼی به چې کوم دی بره و یو به لاندې و، هغې ته به مونږ پښتو کې هغې ته میچن وایو. نو دغه به ډېر طاقت سره تاوېده ځکه چې هغه تکړه نه تکړه سړی چې کوم دی په صحت روغ یې هغه یې نشي تاوولی. نو چې زه ولیدم چې ما کمبل اغوستی دی یا بړستن مې اغوستی ده پروت یم، نو ډېر سخت غوسه شو او بړستن یې رانه راښکله او راته ویل چې دا وربشې د ولې نه دي وړه کړي. ما ورته ویل چې صاحبه زه بیمار یم، وجود کې مې طاقت نشته، یخني مې کېږي. نو هغه زما سره داسې کار وکړو چې د سزا په طور یې زما نه کمیس هم وویستو او زه یې بهر په صحرا باندې د کوټې نه بهر کېنولم او یې ویل چې شا به دا وربشې وړه کا. نو ګرانو دوستانو حضرت بلال رضی الله عنه فرمایي چې ډېره سخته یخني وه، تبې م نیولی وم او دومره سخت کار او دلته یې رانه کمیس هم وویستو. نو ما جړل او وربشې مې وړه کولې. لږ ساعت پس زمونږ زه چې کوم ځای کې ما دروازه وټکېده. ما ورته اجازت وکړو چې راننوځه څوکې. نو چې کله ما وکتل یو ډېر ښایسته او نوراني چهرې والا سړی راننوت او ویې ویل ځوانه ولې جاړې؟ ما ورته په جواب کې وویل زه خپل کار کوه، تا ته به دې څه دي که زه د هرې وجې نه جاړم؟ دلته تپوسونه هر څوک کوي خو مدد هېڅوک نه کوي. نو ګرانو دوستانو څنګه چې تاسو ته ما عرض وکړو چې د عربو سره عربو کې د غلامانو سره او د حبش خلک دا تور خلک چې دي دوی نه به خلکو نفرت کوو او دا به د غلامۍ په طور باندې خلکو ساتل او په منډیانو کې به خرڅېدل. خو هغه وی چې ما دغه کس ته ووی چې دلته هر څوک په تپوس کوي خو مدد مې نه کوي، په ما څومره سخته ده او واقعي خبره ده چې سړي کله په زړه کې یو غم وي، بیماري، نو هسې م پې خبرې بدې لګي. خو لنډه دا ده چې بلال رضی الله عنه فرمایي چې ما حضور کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېرې سختې خبرې وکړې. حضور کریم صلی الله علیه وسلم دا ټولې خبرې واورېدې او روان شو. نو چې کله روان شو نو ما بیا ووی چې ما نه ویل چې دلته د پښتنې هر څوک خلک دي خو د مدد والا هېڅوک نشته.
حضور کریم صلی الله علیه وسلم دا خبرې اورېدې او روانو. نو بلال رضی الله عنه فرمایي چې په زړه کې مې لږ لږ امید پیدا شوی و چې کیدای شي دا کس زما څه مدد وکړي، هغه هم ختم شو. ځکه چې حضور اسلام خبرې واورېدې او په خاموشۍ سره مغه شان روانو، بیرته یې ونه کتل. لیکن بلال ته څه پته وه چې د چا سره د ده اوسنۍ واسطه راغله، دا څوک عام انسان نه دی، دا رحمت للعالمین دی. حضرت بلال رضی الله عنه فرمایي چې لږ وخت پس هغه سړی بیا راغی، د ده په لاس کې ګرم شوده او په بل لاس کې کجورې وي. دا هغه کجورې او پی ګرم پی مال راکړه او وی ویل چې دا اوس کا وده شه. ما ورته ویل چې دا وربچې به څوک وړه کوي، که وړه مې نه کړې نو زما مالک به راشي او سحر به مې ډېر زیات ووایي زه بیمار یم. هغه وی راته وویل چې ته وده شه، دا سحر زما نه وړه شوې واله. بلال رضی الله تعالی عنه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه طریقه باندې حضرت بلال رضی الله عنه په شپه او خوب تېره کړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو حبشي غلام دپاره د میچن ټوله شپه وچلوله. سحر حضرت بلال رضی الله عنه ته یې ټولې وربشې وړکلې ورکړې چې مالک وله کم ورکړې وي هغه ټولې ورته وړکلې مخې ته کېښودې. دوه رنګې دویمه شپه باندې هم دغه کس چې کوم دی حضرت بلال رضی الله عنه په خپل واقع کې بل ته همدا خبره کوي چې دا کس بیا راغی او بیا ورته ګرمې پی او کجورې ورکړې او ټوله شپه میچن وچلوله او دغه رنګې زه وده شوم. تر دې پورې چې 3 ورځو پورې مسلسل ده به ټوله شپه ما دپاره میچن چلوله، تر هغې پورې چې زه جوړ شوی نو عزتمندو دا هغه تعارف و چې چا په زړه کې لافاني عشق پیدا شو چې نن هم څوک د حضرت بلال رضی الله عنه تذکره کوي، هغه یادوي، نو صحابي رسول ورته وروسته وایي، اول ورته عاشق رسول وایي. د هغه بلالو چې یو ورځ اذان ونه که نو الله رب العزت د لمر راختل ایثار کړل. د حضور کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان کول بند کړه، اذان به نه کو. ولی کله چې به هغه اذان کې اشهد ان محمد رسول الله ته ورسېده نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم چې به د خولې له راغی نو سلګو به ونیو او په چغو چغو به یې وجړل. او عزتمند بیا الله رب العزت د دغه محبت په وجه باندې دله دومره مقام ورکو چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم کله د معراج نه راغی نو حضرت بلال رضی الله عنه ته فرمایي، نور صحابو ته فرمایي چې ما په اسمانونو کې د بلال د خپو د پیزار چغار د هغې اواز ما اورېدو چې دا سحر مانځله تله. نو عزتمندو د ایثار او د اخوت دا جذبه دومره طاقتوره وه چې الله رب العزت حضرت بلال رضی الله عنه له هغه مقام ورکو او د حضور کریم صلی الله علیه وسلم ته وګوره چې رحمت للعالمین دی او د یو حبشي غلام دپاره هغه مدد کوي. نو الله رب العزت دې موږ ټولو کې دا جذبه پیدا کړي او الله رب العزت دې موږ ټولو ته د عمل توفیق راکړي، آمین. نو دوستانو روانه کې یو اخري خبره درته کوم. دا کومه ویډیو ما تاسو لپاره جوړه کړه او تاسو واورېده، که ستاسو په زړه باندې لګېدلي خوښه شوي وي نو لږ تکلیف نور هم وکئ، نور ملګرو سره شیر کړئ، زما دا چینل هم شیر کړئ. انشاءالله العزیز تاسو ته به زه هم داسې ښایسته واقعات راوړم. خو یو خبره بل هم کوم چې دا خو سوشل میډیا ده، هېڅ پته نه لګي چې مونږ ګورئ موبایل باندې د ورځې کم شیزونه نه ګورو، نو هېڅ پته نه لګي چې کیدای شي ستاسو یو شیر دا د زرګونو خلکو د راه راست سبب وګرځي. تاسو لږ نور تکلیف وکئ، انشاءالله را روان وخت کې به بیا ملاقات کیږي. د بلې ویډیو پورې ماله اجازت راکئ. د لوی الله په امان.